د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دا شنه ونه ګورئ، د کتاب شاته ګورئ. یو په منځ نیم شوی سوره نر هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. په او پیشو رنګول د نن سبق یا لوست دی. له ښوونکي شادګل سره پیشو رنګول زده کوو. دا خو زما پیشو ګله ده، تکه سپینه ښکاري، خو څو ځای موږ ته نښې ایښي دي. دا په دې معنی چې همدغسې رنګ اخلو او همدغه ځایونه یې رنګوو، که نه؟ واخلئ نو د غوږ نه به رنګول شروع کړو. کم رنګ نسواري یا تاریکه جګري راخلو، دغسې سترګو سره به یې لږ احتیاط کوو. د دې بل غوږ شاوخوا خو د غوږ منځ به لږ شانتې خالي پرېږدو. ښه، یوه برګه پیشو جوړوو. ښه، ټول همدغه رنګ نه ورکوو، دغسې. ښه، اوس نو د کوم ځای نه کار شروع کړو؟ رنګ خوښ کړو. ګوره په کوم ځای چې درته پکې ایښی هماغه ځای ته به هماغه رنګ ورکړو. ښه، اوس به نو د دغه ځای نه یې را شروع کړو، د دې اوږو نه لاس ته به یې را کوز شو، دغسې. ډېر ښه، ډېر به لاندې نه راځو. ښه، ډېر ښه. راځو د دې لکۍ نه دې خوا پښې ته. ډېر ښه. ګورې پیشو لږ شانتې برګه شوه که نه؟ ښه، په همدې رنګې به زه ویمه چې دغه لکۍ ته یو څو داغه ورکړو چې برګه ښکاره شي که نه؟ ګورې څومره ډولي شوه. کوم رنګ؟ دغه لږ شانتې کمرنګه رنګ. ګورئ په دې ملا کې پیشو بل رنګه شوې ده که نه؟ ګورئ څومره ښکلې شوه. ښه، اوس نو په همدې رنګ باندې لږ شانتې تاریک نور رنګونه هم وهو. ګورئ په ملا کې یو خط پاس راغی، یو خط هم دې خواته. اوس یې د مخ وار دی، مخ ته به یې خړ رنګ ورکو. ودرېږه، زه یمه چې د اورمیک او غاړې ته رنګ ورکو. که څنګه دې خوښه ده؟ ښه، غاړې ته یې لږ شانتې خړ رنګ. ګورئ څومره ښایسته شوه. ښه، اوس یې نو دغه خېټه او څلور واړه پښې که نه؟ آفرین. دغسې دا بله پښه یې، خېټه یې. اوس یې نو دا ښی لاس که نه؟ بس، او چپ لاس دغسې. څومره ډولي ښکاري. ښه، اوس د خولې وار دی، خوله به ورته سره کړو او پوزې ته یې د سر په شان لږ شانتې جګري رنګ ورکوو که نه؟ اوس د لکۍ وار دی، دغه سپین سپین ځایونه به خړ کړو دغسې. څومره ښکلې شوه پیشو. پیشو،
زه خو تا ته څه نه وایم پیشو ګلې. پیشو رنګول دې زده کړل، اوس د پ تورې رنګوو. دا ټکي ټکي پ تورې لیکل شوی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې د پ توري لیکل له دغه ځای څخه پیل یا شروع کیږي. د پ توري پیل له همدغه ځای څخه کیږي. د پ توري ته پ هم وایي. له دې ویډیو سره رنګین کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.